دا ورو سوال کړی دی چې یو کس ماته دا خبره کړې وه چې کله د چا خپه اوده شي کله سړی ډېر کیني په یو هیئت باندې په یو شکل باندې نو خپه اوده شي او کله میږي میږي شي نشه ونته کې شي دا خپه نو چا راته دا ویلي چې د عبدالله بن عمر روایت کې دا راځي چې کله به د هغه خپه داسې اوده شو نو هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم رعایت کړو نو دې سره دا خپه برابر شي نو چې کله دا خپه دې اوده شوه او د جسم یو اندام دې اوده شو نو هغه څوک رعایت کړه چې ستا خوښ نو بیا به دا خپه او د اندام برابر شي نو دا عمل مشروع دی او که نه الجواب دا روایت عبدالله بن عمر نه رانقل شوی دی امام بخاري په الادب المفرد کې راوړی او د دې سند چې دی نو په هغې باندې د علماو انتهایي کلام دی دې روایت په سند باندې او په دې کې یو راوي راځي چې هغه سره خبره نه اوږدو په هغې باندې علماو د علم زده کوونکي هغوی پرې پوهېږي مشهور راوي د ابو اسحاق السبیعي رحمه الله هغه د دې په سند کې دی او بیا پکې بعض مجهول روایتونه دي نو د دې دراسه محدثین بعض دې روایاتو ته کمزوري وایي لکه شیخ الباني رحمه الله دا اثر ضعیف کړی د الادب المفرد تحقیق چې هغه کړی دی نو هغې کې هغه وایي چې دا اثر د عبدالله بن عمر دا کمزوری دی دغه شان الشیخ بکر ابو زید رحمه الله هغه هم دا خبره کمزوري کړې ده وی په دې باب کې هیڅ صحیح روایت نه دی ثابت چې د چا خپه اوده شي یا د بدن یو اندام اوده شي او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم والی هغې سره به ښه شي وی دې باب کې صحیح روایت نشته دویمه خبره دا ده که بالفرض دا روایت صحیح شي او عبدالله بن عمر دا کار کړی نو آیا څوک په عبدالله بن عمر باندې دا ګمان کولی شي چې هغه به د پیغمبر نوم دې دپاره اخیستی چې زما مرسته وکړه او هغه مړلی استغاثه په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف الله قادري د مخلوق نه مرسته غوښته په دغه کار کې او بیا داسې مخلوق چې هغه مړي یا پناه یا لري دا خو شرک دی الله په قرآن کې وایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره ستاسو دپاره نه د فایدې مالک یم نه د نقصان مالک یم نو که چېرته د عبدالله بن عمر دا روایت ثابت شي او دا کار نو هغه د پیغمبر نه څنګه مرسته غواړي په دې باب کې او چغې ورته وایي حالانکه قرآن کې الله دا وایي چې پیغمبر دوی ته ووایي چې زما په لاس کې نه څه فایده شته او نه نقصان څنګه غیر الله ته چغې وایي په هغه کار کې چې باقي صرف الله قادر دی او یا هغه چا ته چې چغه وایي هغه غیب دی یا پناه دی یا مړ دی دا کار عبدالله بن عمر څنګه کوي او دا د توحید خلاف دی که څوک دا ووایي چې بعضو علماو دا ذکر کړی دی لکه غټو غټو علماو امام نووي رحمه الله امام ابن تیمیه رحمه الله هغوی ذکر کړی نو که چېرته دا روایت صحیح او بعض علما یې صحیح کوي چې عبدالله بن عمر دا کار کړی نو بیا ولې د پیغمبر نوم هغه دی چې د پیغمبر نوم دې دپاره نه دی چې مرسته ترې غواړي او دا ناروا کار دی عبدالله بن عمر دا کولی نه شي نو بیا عبدالله بن عمر د پیغمبر نوم ولې یادي د دې جواب هغه دا دی چې پخوا په عربو کې دا علاج مشهورو او هغه دا چې کله یو اندام اوده شي په هغې کې وینه ودرېږي نو ته داسې څوک یاد کړه چې ستا ورسره محبت وي نو د دې سره دا رګونه ټوپ وایي جوش کې راشي نو دې کوم ځای کې چې دا وینه ودرېدلي
او کوم ځای وده شوی هغه صحیح شي برابر شي صاف پکې راشي دا د پخوانه په عربو کې دا علاج مشهور دی نو که عبدالله بن عمر دا کار کړی وي نو هغه صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم اخیستی دی دا یې نه دي ویلي چې یا محمد چې راشه زما مرسته وکړه لکه څنګه چې بریلیان وایي یا رسول الله مدد یا څنګه چې صوفیان وایي او قبر پرست وایي یا رسول الله مدد دا خو دا نه دي صرف یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ویلی دې ته مجرد ذکر وایي مجرد ذکر یعنی صرف پیغمبر یادول بس خو ولې یادوي ځکه چې د هغه سره محبت ته او چې داسې سړی را یاد کړي چې د هغه سره دې محبت وي نو په وینه کې څه راځي جوش راځي او دا پخوانه په عربو کې د علاج مشهور دی نو بیا هم که څوک د دې نه دا ثابتوي او زه د ورور په سوال پوه شوم ده د چېرته داسې چا دا خبره کړې ده چې هغه د یا محمد چغه ثابتول غواړي نو بیا هم د دغې دپاره الحمدلله یهدیکم الله بیا هم دغې دپاره دلیل نشي جوړلی چې او دا بریلیان چې کومه چغه وایي یا رسول الله یا صوفیان چې کومه چغه وایي یا د قبر پرست بیا هم په دې کې دغه دلیل نشته صرف د پیغمبر نوم یې اخیستی نوم یې ولې اخیستی دې دپاره یې اخیستی بل یو اهمه خبره اخرني هغه به دا ذکر کړو و عبدالله بن عمر دا ویلي دي چې داسې ټیم کې هغه څوک یادوه چې هغه ستا ډېر خوښ اوس هر سړي دپاره یو کس دی چې د هغه ډېر خوښ دی کیدای شي څوک خپل پلار رعایت کړي او کیدای شي څوک مور رعایت کړي او څوک ورور رعایت کړي نو بیا به دلته دا هم ووایي چې دی د ټولو نه یعنې مرسته غواړي د ټولو ته را مدد شوی دا خو سره بیا دوی هم نه مني دا صوفیان هم نه مني دا قبر پرست هم نه مني روایت کې خو دا چې ته ځان ته رایاد که هغه څوک چې ستا خوښي اوس زما خپه وده شوه یا جسم یو اندام چې دی بېسا شو زه خپل پلار رایاد کړم نو دلته به څوک ماته دا وایي چې ته د هغه نه مرسته غواړې او هغه ته وایي چې را مدد شه که چېرته دا اثر او د عبدالله بن عمر دا کار سندن ثابت هم شي نو په دې کې بیا هم د هغوی دپاره دلیل پکې نشته والله اعلم